د کوشتېپې کانال چې د اسیا په دښته کې تر ټولو لوی مصنوعي کانال دی جوړیږي. دا کانال 215 کیلومتره اوږدوالی لري. په عین وخت کې د نورو هیوادونو ترڅنګ د مصر د الدابا اټومي برېښنا بټۍ تر څیرمه د دې هیواد په شمال لویدیځ کې هم د مصنوعي کانال لپاره د دښتې کیندل شروع کړي. خو د دې کانال اوږدوالی 200 کیلومتره کېږي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جوړیدونکی د کوشتېپې کانال 215 کیلومتره اوږدوالی لري. له همدې امله د مصري جوړیدونکي کانال په اسیا کې دوهم او د کوشتېپې کانال په اسیا کې څېړونکو لومړی تر ټولو لوی جوړیدونکی کانال بللی. د کوشتېپې کانال یو هوښیار نوښت دی چې د اقتصادي ودې او سوکالۍ لپاره د افغانستان ژمنتیا څرګندونه او په دوامداره پرمختګ تمرکز کوي. له دې سره د دې سترې پروژې موخه د کرنې او صنعتي منظرې بدلول دي چې د خلکو او په لویه کچه د سیمې لپاره روښانه راتلونکی رامنځته کوي. پر دې کانال د بودیجې نه ولې تر سریا سیمنټو کارکونکو او حتی انجینران هم افغانان دي، بلکې د دې سترې پروژې مشري هم خپل افغانان کوي. پر دې کانال کې شاوخوا 1.5 شرکتونه فعالیت کوي چې شاوخوا 6,000 نفرو ته د کار زمینه پکې برابره شوې. د کوشتېپې کانال تر لا زیاتې پیژندنې مخکې اړینه ده چې د دې پروژې اصلي بنسټګر او طراح سردار محمد داود خان وپیژنو. سید کریم عربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. سردار محمد داود خان چې په کال 1993 میلادي کې یعنې نن څخه 50 کاله د مخه د سپینې کودتا په واسطه د افغانستان د واک په ګدۍ کېناست. په دغه وخت کې د افغانستان پاچا ظاهرشاه اروپا ته د خپلو سترګو د علاج په موخه تللی و چې سردار محمد داود خان له فرصت څخه په ګټې اخیستو کودتا وکړه او واک ته ورسېد. په دغه کودتا کې د هیڅ چا وینه توی نه شوه. همدارنګه سردار محمد داود خان په خپل راتلونکي 15 کلنه دوره کې د افغانستان د پرمختګ لپاره ډېرې پروژې په کار واچولې چې ډېرې یې ناتکمیله پاتې شوې. د سردار محمد داود خان پرمختیایي پروژې اوس هم په افغانستان کې عملي کېږي چې لنډ مثال یې د نورو لویو پروژو ترڅنګ د کوشتېپې کانال ده. هغه له هیواد خاورې ملي پراختیا او ځان بسیاینې سره د کلک هوډ یو روښانه اند په ککرۍ کې درلود. خلکو لیونی باله خو شهید سردار محمد داود خان خپل رښتینې مینه ثابته کړه او د ټول هیواد په کچه په هر ګوټ کې د لویو او کوچنیو پروژو سروي ترسره کړه او د ملي پروژو طرحې په لنډ وخت کې د خپل ژمن ټیم په ملتیا چمتو کړې چې د هغو طرحه شویو پروژو له ډلې څخه یوه هم د کوشتېپې کانال ملي پروژه وه. خو د شهید سردار محمد داود خان دا چټک ګامونه د شریر ګاونډیو او کورنیو تولی څټو جواسیسو لپاره د منلو وړ نه و. د هیواد رښتینی او زړور زوی یې له کورنۍ سره په خورا بې رحمۍ په شهادت ورساوه. هیواد یې څو لسیزې د جګړې اور ته ورټېل واهه او د داسې لویو پروژو د پلي کېدو مخه یې په بشپړه توګه ډب کړه. په هر صورت د داود خان د کوشتېپې کانال سربیره ډېری پلانونه په 1988 کال کې د انقلاب له امله ودرول شول او له پوره 44 کلونو وروسته یو ځل بیا د 2022 کال د مارچ په 13 پرې په نه امکاناتو له خپلې ملي بودیجې د نړیوالو بندیزونو او د ګاونډیو د فشار سربیره د کوشتېپې کانال په څېر سترې ملي پروژې عملي کول هغه هم له ټاکلې نیټې وړاندې د اوسني نظام دې چټک کار د ټولې نړۍ او نړیوالو سترګې دې کانال ته راجلب کړې. پر دې کانال د نړۍ پیژندل شوي مختلفو رسنیو خپل راپورونه جوړ کړل. This mighty river is not created by nature, but is being constructed by a country no one can imagine. Now, you might think that this must be Dubai or Egypt, which are known for building mega projects in the middle of the desert. However, this one is being built by Afghanistan. It's hard to believe that Afghanistan, a country with 50 years of wars and poverty, could build a mega project. Even though they're poor, their government started building a massive artificial river in northern Afghanistan. They're paying for this project from the nation's budget, without help from other countries. دوی همدې خبرې حیران کړي چې څنګه د نشته امکاناتو او نړیوالو بندیزونو سربیره افغانستان د دومره لوی پروژې جوړولو توان لري. دا کانال د 215 کیلومتره اوږدوالي سره 100 متره پلنوالی او 8.5 متره ژوروالی لري چې د بلخ ولایت په کلدارې ولسوالۍ کې له آمو سیند څخه نیولې د حیرتان له اوږدو دښتو څخه په تېرېدو بیا د جوزجان له اقچې ولسوالۍ څخه نیولې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې پای مومي. د دې کانال هدف په شاوخوا پرتو سیمو کې د 1500 هکتاره ځمکې چې له 2.8 میلیونه جرابې ځمکې سره سمون خوري خړوبه کړي. دا کانال د دې وړتیا لري چې په یوه ثانیه کې 6.5 متره مکعب اوبه انتقال کړي چې په ترڅ کې به یې شاوخوا پرتې شاړې صحراوي او دښتې ټولې زرغونې شي. د معلوماتو له مخې د کوشتېپې کانال 3 پړاوونه لري چې لومړی پړاو یې 108 کیلومتره اوږدوالی لري. د دې پړاو چارې د تکمیل تر نیټې 8 میاشتې د مخه د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې بشپړې شوې. دا لومړی پړاو د آمو له سیند څخه پیلېږي او د بلخ ولایت تر دولت آباد ولسوالۍ رسېږي.
د دوهم پړاو اوږدوالی چې 120 کیلومتره کېږي، پر دې پړاو اوس مهال شپه او ورځ په مسلسله توګه کار روان دی. دا پړاو بیا د بلخ له دولت آباد ولسوالۍ څخه پیلېږي، د جوزجان ولایت له اقچې ولسوالۍ څخه په تېرېدو د فاریاب ولایت تر اندخوی ولسوالۍ پورې رسېږي. د کوشتېپې کانال پروژې د تکمیلېدو سره به په افغانستان کې یو زراعتي انقلاب رامنځته شي. د دغه کانال تکمیلېدل به افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د غنمو له وارداتو څخه خلاص کړي او هم به افغانستان د دې جوګه شي چې ډېر زراعتي توکي به نورې نړۍ ته په بېساري ډول صادر کړي. د کوشتېپې کانال چاپیریال کې د ښکار بندولو په اړه د ملي پراختیا شرکت اعلامیه خپره کړې چې د دې اعلامیې یو ځل بیا شریکول له تاسو سره اړینه بولم. دا چې د کوشتېپې د ستر او ملي کانال د کیندنې پر مهال په کانال کې د اوبو راوتلو د کانال د ظاهري ښکلا ترڅنګ د الوتونکو مرغانو د بېلابېلو ډولونو لپاره هم یو ښه او خوندي ځای برابر کړی او په دې وروستیو کې د هېواد له ګوټ ګوټ څخه هېوادوال د دې ستر او ملي کانال د لیدلو او تفریح لپاره راځي او ځینې وخت نا وخت د الوتونکو مرغانو په ښکار کولو باندې لاس پورې کوي. د ملي پراختیا شرکت له ټولو هیوادوالو په خورا درنښت هیله کوي چې له ورته کړنو په جدي ډول ډډه وکړي او که له دې وروسته څوک په یاده سیمه کې د ښکار کولو هڅه وکړي له قانوني مجازاتو سره به مخ شي. د معلوماتو له کتلو اورېدلو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي وي له خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ.